شو بسم الله الرحمن الرحیم ایټالیک انډرلاین سټریک سبسکرایب سپرسکرایب دا مو ویل کنه توان ورکول ضریب ورکول کنه دې پر خبره وکړه په داسې ټیپس ایفیکټ پرمیټینګ را په دې باندې خبره دغه تجربه سره خاطر استعمالي د وخت ځای دې دا ټول پرمیټینګ لري کوم نوښت دې کنه راټوایا او زه غواړم چې ماستر شته دې ضرورت زه غواړم چې یو سټایل ورکړم د لیکنې ته چې کله په دې باندې کلیک وکړم د لیکنې نو داسې ریفلیکشن انعکاس لکه په ایبک دې دراولای یا په وینا باندې کوس داسې لوند د اسیر یا شډو سره وي تاسو ته لوند بلا بلا اپشنز سره دي زه اوټلاین څه ته ویل کېږي اوټلاین دې ته ویل کېږي چې کله په څه ته لیکنه کې ای وایي ها जब बाहर चली गई जी बाहर ना फिर आउटलाइन भी बाहर नहीं लाइन तो थोड़ा सा जितना आउटलाइन है बदल कर मुझे कि इंग्लिश से निकल दी आउटलाइन बड़ा जी की तरफ तो इज़ाल बस वो कुछ खाली उलान से तो बोली तो ABC दाम वाली का ना देमन लेकिन अल्लाह शुक्र عبدالله کیږي راته نه دا ورش کې غاټه کوي یو واضح دی دې تر ولو او کله چې اوټلاین باندې کلیک وکړه دا مطلب چې دا ایلی پر شوی دی د سار دی بیا لاین چې وی دې رنگ نه بدل شي خالي کله دا رنگ به څه ویني کله د سره رنگ تر شو دا ای ویني دا سار سره د پونجینا د بهار ته لاین د پر بدل شوی دی دې رنگ چې شروع دی اوټلاین رنگ ورکول شي شډ خپل په انګلیسي کې څه ته وایي سیوره دی نه سیوره ورکول یا د شکل نه څه پرمای دی لیکل څه ویني شو دا څه وي سیوره موجود دی کما سیوره موجود دی هغه چې شډ ورکړي دي نه ورکول شي ریفلیکشن انعکاس دی چې پر ځان انعکاس دی یو څه کلو چې په یو کې ورو یا نو داس پوینات شي راولې کیمه رقم چې خو دا څه کولای شي ورکول شي ګلو د خړولای کله په دې باندې کلیک کوي داسې بهر طرف ته یو رقم خړولای ورسي دا په نمبر سټایل دی په نمبر باندې اپلای کیږي دا په فنکشن باندې او دا په سټایل باندې دا کله چې موږ داسې کې فنکشن وایي او ډیزاین کې فنکشن وایي په پاکه وایي کیږي دا څه شپره خو د پروسس دا کوي دا صرف د لیکل لپاره یو سټایل دی ورزم تاسو یې کتاب لیکئ چې لیکل کتاب لیکئ د کتاب عنوان چې یو سره منظم جوړوي دې ستورو شي دې نه څه کوي ریفلیکشن یا ور کوي او اوټلاین ور کوي مثلا سیر اوټلاین اوټلاین سره کوم شروع سیر شروع دې ستورو شي او ول چې شډو ور کوي سیر ور کوي شي څو تر تاسو کې سیر ور شي دې ستورو شي دې ریفلیکشن څه کوي چې نه لږ د انعکاس ور کوي شي انعکاس ور کوي او دې ستورو شي کوي چې بلو لږ خړوله دا ولای آره کولای شي صحیح نو دا صرف د لیکنې سره دا په بار بیا سي دا بیا چیرته سي کله چې انزرټ ورشي په انزرټ کې د دې بیا شته ورډ آرټ په دې کې دومره بیا وي دا چې دومره بنیادی ویلای کېږي اصلي په داسې کې ورډ آرټ کې ویلای کېږي چې د دې خاطر استعمالوي دا باز کې بیا وي خو دا په 2000 کې نشته دا 2014 کې څه ده دا ماستر وایي دا چبر ماستر وایي دا صرف د لیکل شي دی یو سټایل دی لیکن تاسو سټایل برابر ولای شي دا کی مهمه او چې لکه ځان نشي مهمه راځي شولا شبه دا وکسي زه غواړم چې دا ډېر لیکنه وکړم او په دې کې زه چې دا لیکل ډېر مهم دي چې مهم دا انتخاب کا په دې ډول شو په دې هایلایټ دا لکه موږ څه هایلایټ مارکر لري کنه یو رقم قلم دي چې کوم څه کتابچه وکړي چې کله لیکل کوه کې خالي لیکل نشانی شي لکه دا نه رماس کا لیکل شوی دې لکېږي اته ډېر فوکس ته پرې چې لیکنه شوی یا د یادوري لپاره مهمه وي اکثر د پانتون ټیکس درس وایي هغه هایلایټ مارکر وکړي په دا نوٹ کې شي او مهمه نقطه چې کوي په نقشه کوي ستاسو نقطه څه دي
مهم دی دا ورې کړه دا څه کولای شي خالي هایلایټ کولای شي ورزم سره دا غزي شي کې انتخاب کوي تاسو یې دا شي دي دا مهمه نقطه ده په دې سم طرف ته علامه دې باندې کلیک وکړئ کی مرام څه خواش وي آرام مل شي وکړئ کلیک پر ځنده سیر رنګ خواش ده کلیک وکړه سره کوم هایلایټ سیر شو دا صرف خاص دی هایلایټ کول دی پرست مشکل نه ده دا خلین لیکنه سټایل لای ثبوت څه شوق شله نوم ولې خپل نوم شله په جوړ کې څه شولا نوم ولې کوي آوټلاین ورکړي شډو ورکړي ریفلیکشن ورکړي څه شولا دا بچله صرف هایلایټ کول دي لیکن نشانی کول چې لیکنه ته نشي کوي د فاتحه استعمال شي دا خو چې دا کسه تاسو یې ته متوجه شئ د لیکنه رنگ نه دی بدل شوی خالي د بیک گراوند رنگ بدل شوی دی یعنی د سرټ رنگ بدل شوی دی کنه د لیکنه رنگ هغه تیر دی کنه او که تاسو وګورئ نه د لیکل رنگ څه شي هغه بدل شي اې د پر آسان کې ایش لیکل شوی دی په دې باندې رنگ بدلوي شي انتخاب دې پر ځن ضرور دا لیکنه مې څه کړه انتخاب وکړه او ورته څه کوم رنگ ورکړه په دې سانتا نشه غامه کلیک وکړئ په دا وکټور باندې چې کوم رنگ تاسو ته خوند کوي آرام ورکړي تاسو چې په دې کار سره کې لوند لیکنه رنگ څه کیږي پر ځن ضرور د سیر رنگ ورکړه لیکنه سره کوم شولا سره شولا ته یایش نه زه یو دې نه پرمټ لرم کچېره نه لري کول څه پرمټ کنه لیکل د هایلایټ د ځکه څه لیکل دي نو کالر یعنی کالر نه لري زه دې ضرور زه یو سیکویش نه دارم ګینه هډیر کام دي کنه کام دي درنګ یا به دې ته شي مور کالر یا نه کالر د ځکه خپل رنگ ته جوړولای شي په دې باندې کلیک وکړئ چې رنگ څه ورکوي چې دا سره رنگ جوړ کړو په دې باندې کلیک وکړئ چې موږ دا سره رنگ وشو یا په دې کسٹم باندې وشو د شاید په ځای کې رنگ څه کیږي دا ځکه دا رنگ کسي در پریوی دا ځکه دا رنگ کسي شو زه دا شاید به ګرځاو په دې باندې کلیک وسره کوم شو بدل شو په دې باندې کلیک وسره کوم شو بدل شو یعنی زه دا رنگ یعنی دا رنگ نو زوم ته خپل شکل جوړ کړو بس اوکې کا طریقه باندې څه شو هغه خبره ده یعنی کچېر تاسو دا رنگ نه خوښ په دې کې نشي جوړولای مور کلر باندې کلیک وکړئ اوپر رنگ ته انتخاب کې خوښ کړئ په کوم ځای باندې څه دار آرام ته انتخاب شي کلیک وکړو کې آرام څه شو دا صرف د لیکنې شروع آرام په دې باندې خپل شو لیکنه بیا سره نو وکړئ اې دې نمبر سی ولې کنه تا پرځم د ذکر دا ویډیو کې دا زرش کې غټوا بوت کوایا یی واکې صحیح ده نه آرام یې زبر ور بدلو آرام څه کو تکه زغور چې نه ده اره سټایل دې درو شي دا مونږ ټیکست پرمنټ او دا سټایل ماره او ورو ځای چې نه لښکې دا ریفلیکشن یا ورکړل شي یا شیډ دا ورکړل شي نه یو چې ریفلیکشن دا ورکړل شي سره دا ریفلیکشن یا ورکړل نه لشکې نه راوړو په دې نه سره نه شو دوی شرام دي تیران د نوم د څه شو دا کیسه شو لا ولادت شو عنوان شو کنه منظم شو دیجنا خو مش خالي صرف سټایل وګورئ چې لیکن ته څه دی یو سټایل دی کنه اې دې دیجنا د یو څه هایلایټ کول مشخص کول دي استعمالي مدازي انتخاب کړو په دې باندې کلیک وکړه او په دې باندې کلیک وکړه سره کوم چې لیکنه متنشن شو او د بیج نه مشت څه کولای شي لیکنه تران ورکول شي دا سم انتخاب کړو او ورسې پر روان کړی دې ضرورت ورته چې تیران دا څنګه شي نه ډېر اسون دي دا ایزی دي خو تاسو یو راس وکړئ چې لیکنه وکړئ خپل نوم ولیکئ دا داسې سټایل ورکړئ بل ځای کې لیکنه وکړئ هایلایټ کړئ بل ځای کرام ورکړئ څه شو دا نه راسون دي ایزی دا د لیکنه زیور ټول راندو شاء الله ذلك كانوا
الحمدلله متوجه د لیکنه کیمه طرف شوی دی چا طرف شوی دی کنه اس کنه لیکنه څه کو کیمه طرف شوی زویا چې نه د لیکنه د کیمه طرف وشي شي طرف وشي یعنی شي طرف باندې نه شروع شي اور ولو کمپیوټر ته دیشتا په دې باندې مې کلیپ ورلو پښتو ژبه ته مې کمپیوټر بدل کړ دیشتا پښتو نیچه زوی کنه په پښتو کې مطلب پرې کړای شي او زویا چې نه پښتو په پای شای طرف ولې کړای شي خالی روشي په دې کې دا شای طرف علامه جوړو په دې باندې کې الاین رائټ په دې باندې چې سترګې ځکه کلیک وکړه نو دې کنه کې مطلب پښتو شي کزه بیا چې نه لیکنه چې شي ایماز نه شروع شي فرضاً دا مې دې نه شروع کړه کنه زه چې نه ایماز نه شروع شي د شي ما سنټر په دې ماس کې علامه چې دوه کنه په دې باندې کلیک چې کله په دې باندې کلیک وکړي لیکنه کې نه شروع شي ایماز ورته د مو سوالي کړو چې څومره لیکنه ته کې نه شروع کیږي خاطر لیکنه د کړي دوه دا لیکنه مې کړو ته د دې پرا دا د دې پرا سره زه د لیکنه مې کړو دا شای طرف ته بدل شي په دې باندې کلیک وکړه کوم طرف ته ولاړ دې طرف ته کلیک کړه کوم طرف ته او په دې باندې کلیک کړه سره شو دا صرف خاصه د خاطر استعمالېږي دا مهم دا خو اصول کنه مهم ډېر دی دا بل پسند د بل شي په خاطر استعمالېږي دا کوم خاص مهم نه دی د څه وخت لیکنه مو کړه اس کته لیکنه راځي کې څه دی دا ځکه لږ سره وتري نه وتري دوه کنه دا ځکه وی نه زه نه په لږ کې سره منظم شي دې په خاطر دا استعمالېږي دا وشي د جسټیفای باندې کلیک وکړي سره کوم شول دا اکثرین نه منم دا شای مکنه کړو دا کې مهم نه دی جسټیفای خدا درې شي نه چي دي دا مهم دا وایي ځکه لیکنه شای طرف ته کول چپ طرف ته کول شي طرف ته کول نن ورځ دا واسطه داس څه شي نه مول دا مول دا مول د کله ته مرام ول رائټ لیفټ سنټر دا مول لیکنه د چپ طرف ته وي خې طرف ته وي په سنټر راتون کې ساتو د میرس په دې باندې خبرې کې چې کله په دې باندې کلیک وکړي ویني آر لاین چې ورو راوي پرسنز دا ځکه لیکنه کنه لیکنه په ځای کې یو سټایل وي کنه پرسنز دا یو لاین دا ځکه چې تر وایي یو علامه تر وایي یا د تر شي پرسنز دا چې کله انټر وایي بل تخپلس کله لیکنه شروع کوي چې کلیک دا براتون کې ساتو یا نمبر ورکول زه چې نه دا نه وره زیات شای کو نمبر ورکول روش نمبر ورکول شي دا به ورسته مشتبهي دا اسولین سره کوم مختبو سوزون جوړوي سره کوم سہولت په دې کې دا به مشتبهي براتون کې درس کوو ان شاء الله په دې باندې شي خبره باسه دې پره